دا ورې زمونږ په دې مسلمانانو کې او زمونږ په دې پښتنو کې خاص طور باندې دا خلکو ازمایلې ده دا خبره چې د دې د څومره دې سره څوک محبت ساتي یا د دې څومره محسنین دي نو هغه اخره کې هغې داسې بدنام کړي دي. اوس د افغانستان چې کوم غالک دی هغه څومره د غریبانانو دپاره څه کړي دي، عطا چې نوم یې د عطا ویلفیر باندې د هغه څومره هر څه چلیږي. هغه د دې پښتنو دپاره او د افغانستان د خاورې دپاره څه ونه کړه او هغه چې ګوري غریبانانو ته راشن رسول که د کرونا صورتحال په هغې کې ډېر زیات مونږ لیدلي دلته مونږ سره افغانیان ملګري دي هغې چې د هغه کمې خبرې کوي چې دا څه په میډیا دي دا خو ډېر کم دي. هغه چې د افغانانو ورونو سره مسلمانانو سره څه کوي هغه ډېر داسې څیزونه دي چې هغه پټ دي، هغه مونږ او تاسو ته د هغې پته نشته. نو هغه چې کوم دی هغه په افغانستان کې د کینسر د هسپتال د جوړولو اراده کړې ده چې د کینسر هسپتال جوړوم نو د هغې دپاره به هغې څه ترتیب برابر کړي نو د هغه د باره کې خلکو اوازونه اوچت کړي دي چې عطا چې دی هغه غل دی او عطا غل او عطا چور او دغه قسمه خبرې چې دي دا یې اوچتې کړي دي. دا ولې زمونږ د پاکستان چې کوم محسن و چا ورته دومره غټ ایټمي پلانټ جوړ کړی دی، ایټم ملک یې جوړ کړی دی عبدالقدیر خان صاحب، دا زمونږ محسن یوازې نه و دا ټولو مسلمانانو محسن و. هغې سره اخره کې مونږ څه وکړه اخره کې دا و چې په فوټپاتو به ناست و بار ګرځېده به داسې حالت ته مونږ راوستی و. نو دا یې خفه کېږي په دې باندې ما مسلمانان او خاص طور باندې پښتانه چې دوی چرته هم د خپلو محسنینو د دې عزت ونه کړه، په عزت سره دوی د دنیا نه رخصت نه کړه، دوی همیشه خپل محسن سره داسې کوي. او دا ځکه دکه شان ذلیل او خواره مې دا کوم چې کوم د خپل محسن خیال نشي ساتلی خپل محسن سره داسې کوي نو داسې قوم همیشه یاد ساتئ ګوره د هغې دا حالت د هغه حالت چرته هم نه بدلیږي. دا پښتانه که دي او دا مسلمانان چې دي خپلو محسنینو سره داسې کوي دا به یي داسې نو هغه خو به غټ زړه ډېرو خلکو سره پاتې شوي په دې باندې به د هغه یا څه پروا یا بني خو دا به خلک چې کوم دي دا به ځان د یو محسن نه چې دی دا به محرومه کي نور به څه وکړي.